صاحب تاسو نه مننه واقعا چې هغه یو د رهبر په صفت باندې تاسو دا کوم اقدام وکړ او دا کومې تاویل او ماویل او دینه د سره کېنولو یعنې دا یو ډېره یعنې تاسو دا خپل جرأت او خپل هغه د ادارې او د مشر په صفت باندې وښوده نو زه تاسو نه مننه کوم او هغه هېوادوالو نه چې همیشه موږ ستایلي یو په نړۍ په هر ځای کې ځکه چې د موږ ګټه په یووالي کې ده او موږ چې دا څومره بریا او دا څومره لاسته راوړنې کړي ده په اتفاق او په یووالي کې کړي دي نو انشاءالله بیا هم کوشش کوو چې سره انشاءالله سره یو دا نه چې سره یو نه یو بعضې داسې تبلیغات او بعضې داسې خبرې چې سوشل میډیا کې یا خلکو ځکه چې که نن زه اتلم سبا ته به د ما یو د کلمي او ځوان هغه به ماتلي نو که څومره لوبغاړي ټول اتلان دي نو ځکه چې کومه ویډیو چې ما کړې وه زه خپل احساسات یعنې هغه خلکو غلطه استفاده تر وکړه نو ما قطعا داسې مقصد نه و نو خو بس انسان د ساوه کېږي انسان نه نو زه اصغر نه هم مننه کوم ورور یو د ورور په صفت باندې یو د مشر په صفت باندې چې ما ته راغی او یو لکه خپل مشر په هغه باندې کېنولم نو واقعا د کې کوم لیډرشپ خاصیت هغه د کې ستا نو چیرمن صاحب تاسو نه ډېره مننه کوم او همیشه ماته لاره تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې ټولو محترم لیدونکو سلامونه احترامات او نیکې هیلې بعد سلامه د چیرمن صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوو واقعا چې په دې رول کې ډېر زیات یو لیډر باندې رول ادا کړ چې دا رقم چیرمن باید څنګه چې موږ ته دې وخت خدای راکړی ده نو او سره کې دا ټیم واپس سره یو ځای کړ نو ډېره زیاته مننه تنه کوو نو ګلبدین د ما یو اتل دی د ما ستوری دی د ما یو سټار دی نو موږ الحمدلله ټول یو هېواد یو وطن ته لوبېږو موږ د دې وطن بچیان یو موږ به انشاءالله کوشش هم دا کوو چې دې وطن ته افتخارات راوړو انشاءالله موږ یې شاکپ ورلډ کپ ته وخت لرو چې د هغه دپاره ما چیرمن صاحب څخه هیله کړې وه چې موږ دغه کیمپونه غواړو چې په دې کې چیرمن صاحب زه مکمل سپورټ کړم او د افغانستان د کرکټ دپاره چې هر قسم وایي فیسلیټي تاسو غواړئ هغه ورته آماده ده چیرمن صاحب دلته انشاءالله نو زه بیا هم په اخر کې وینا کول غواړم چې د افغانستان هغه خلکو ته چې همیشه د کرکټ طبیعي طرف ته کوشش کې چې لاړ شي نو هغوی نه مې دا هیله ده چې برای مهرباني تاسو او بیا بعضې نیم سیاسینو د مې هم دا خواست ده چې تاسو خپل سیاست کوئ خپل کار کوئ انشاءالله مخ خپل کار ته پرېږدئ دا کرکټ د انشاءالله چې ځمکې نه دلته رسول نور هم انشاءالله پاس رسېږي د خدای په حکم سره نو ما دې ټولو خبرو نه مراد دا ده چې د پلیران ټول د افغانستان ته لوبه کوي دا د افغانستان اتلان دي تاسو بیخي خطرجن اوسئ دا لوبغاړي الحمدلله په اتفاق دي په اتحاد دي دوی چې کله هم ځي لوبې ته میدان ته دوی صرف د افغانستان دپاره جنګېږي نه د احمد دپاره نه د محمود دپاره جنګېږي نو د اکثر خلکو دې نه ډېره غلط استفاده وکړه نو نور موږ ته همیشه خپلې دعاګانې کوي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ انشاءالله موږ به کوشش کوو چې افغانستان ته همغه رقم بریاوې راوړو ستاسو دعاګانو په هیله مننه تشکر د دواړو نه بس خبرې دلته ختم سي یو زما پیغام دا دی چې داخلي او خارجي منافقین ته چې زموږ د ای سی بي فامیل او زموږ د اتلانو فامیل کې تاسو نسئ ننوتلی ځکه چې موږ ډېر تکړه او ډېر پوخ یو او دواړه نه دا آرزو لرو بخیر د ټولو نه لرو چې موږ ته ژاکپ راوړئ کال ته بخیر او ننوځئ ډګر ته او د وطن بیرغ نور هم اوچت کړئ